اوس په دې خبره کوو چې ته باید خپل دا بزنس مخکې ویسي او غټې کې، ځکه موږ اول نه په همدې باندې بحث کوو چې دا بزنس ته په دوه ډوله کولی شي. یو وړوکی چې خپل کور کې اتاق په کرا ورکړي، یا مثلا یو کور ونیسي او بیرته یې په کرا ورکړي، او یا دنه یو غټ بزنس جوړ کړي چې تا ته د میاشتې 30-40,000 انکم درکړي. او هرګز یو مسلمان باید ځان محدود نه کړي. یو مسلمان باید هغه خوبونه ولري چې کوم باندې خپل باور نه لري، لیکن په دې باوري دی چې الله خالق د دې کائناتو د دې خوبونو پوره کوونکی دی. نو چې کله هم ته یو بزنس ته ځې، توکل والله لري، تا توکل کړی دی، استخاره دې کړې ده، نیت دې کړی دی، مخکې روانې، نو بیا ډار څه شی دی؟ ولې غټی نه؟ انشاءالله باید موږ تشویق شو که زما بزنس غټ شي، زه ډېر فقرا سره کومک کولی شم، زه زکات پیسې ورکولی شم، چې کله واده کوم چې زما خو سر د مهر باز کې ورته صحیح شو در مې کور ته په مهر کې جنجال نه کوم. دا یو تشویقي بڼې دي چې باید موږ سره وي. دویم هغه دی چې یو مسلمان همیشه دپاره باید په قدرت کې وي، او مالی قدرت په دې دنیا کې ډېر مهم دی. صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قوي مسلمان، قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه بهتره دی. علما په دې حدیث کې فرمایي چې دا قوت فقط فزیکي قوت نه دی، بلکې قوت چې کوم خلک په هغه وخت کې مهمې ګڼي. مثلا ته په خبرو کې ښې، دا یو قوت دی، قدرت دی، پاور دی. ته اقتصادي ښې، چون 21مه پیړۍ د ساینس او ټکنالوژي د اقتصاد پیړۍ ده، نو دا موږ ته ډیره مهمه ده چې موږ مختلف لارې استفاده کوو تر څو پر وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو، او په نتیجه کې خپل ځان، خپل فامیل سره کومک کوو، او انشاءالله مسلمانان سره کومک کوو، او دغه کومک به ترجمه شي د الله سبحانه وتعالی په رضا کې، او په نتیجه کې موږ به جنت فردوس والا ته لاړ شو. نو زه په دې فکر یم چې مسلمان باید هیڅکله هم ځان محدود نه کړي، وړ شیان ته باید غټ خوبونه ولري او هغه ته کار وکړي. اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې څنګه ته خپل ایربنبي بزنس زیاتولی شي. ورونو، ایربنبي بزنس راځه مکمل پراپرټي باندې خبرې وکړو، پراپرټي بزنس خبرې وکړو. تا یو کور نیولی دی، 2 اتاقه دی، ته یو بل کور ټارګټ کړې 4 اتاقه وي، هغه کولی شي چې واړه اتاقونه جوړ کړي او مختلف خلکو ته یې په کرا ورکړي. یعنی ته باید همیشه دپاره چې کوم انکم لري 1% اکسپنشن ته خپل بزنس پرېږدي، یعنی ټول بیرته مصرف نه کړي، بس 80% نه، اقلا ته باید 40% یا الا 60% خو باید یو بغل ته کېږدي چې هغه اکسپنشن ستا بزنس وي. او بهتره موضوع دا ده چې دوامداره پې کار وکړي، او چې کله هم یو ښه اپورچونټي لاسته راتله مخکې لاړ شي. په دې ښار کې د وکړو ډېر ښه کامیابي د لاسته راوړله. مثلا زه په لندن کې لرم الحمدلله، او اوس اراده لرم دا کار په دوبۍ کې هم شروع کړم. ډېر اسانه دی، لاړ شه خپل ټول ټیلنټ ویسه دوبۍ ته، او پارټنر ځان ته پیدا کړه، او ته زه سکل لرم، زه پوهېږم، زه پکې سرمایه ګزاري کوم، یا سرمایه ګزاري بل چا نه واخله، 3 کسان شریک شئ، لیکن ستا فکر مهم دی. بعضې وخت به فکر و چې خلک به هلته کېدای شي پوهېږي، نه، بعضې وخت کولی شي دې ځای نه ډېر ښه نظریات ویسي، او چې نظر دلته کار کوي حتما هلته هم کار کوي، ځکه لندن هم یو ټوریزم هب دی، او دوبۍ هم یو ټوریزم هب دی، نو هلته هم کار کوي. نو اول دا دی چې ته باید خپل پورټفولیو ایکسپینډ کړي او مخکې لاړ شي. ریل اسټیټ سافټویر ته ما ښودلي دي چې څه شی ریسرچ سټراټجي استفاده کړي چې تو سره مخکې لاړ شي. دریم دا دی چې خدمات پکې خپل بزنس کې زیات کړي. موږ په تیر لیسن کې بحث وکړو چې څنګه زیاتولی شي. موقعیتونه بدل کړي، کورونه کې 2 اتاقه لري، ته باید بل 4 ولري، 2 ولري، 3 ولري، ټول باید ستا یو اتاقه نه وي، یعنې تغیرات پکې راولي.